سلامونه دوستانو د اړیکو په لړۍ کې دا د نن په دې اړوند خبرې کوو چې که احیانا کله یو اړیکه سړه کېږي یو اړیکه له هغې ګرمۍ نه یا له هغه صمیمیت نه چې په اړیکه کې وي له هغې نه بیرته لویږي او موږ سره پوښتنې موږ سره سوال وي چې ښه د دې مسلې او د دې مورد یا د دې اړیکې په دغه پړاو کې موږ څه وکړو په دې اړه غواړم نن دوستانو بحث او خبرې ولرو. بله دوستانو، هغه کارونه چې اړیکه سړوي یا ووایم چې کله چې اړیکه سړه سوله موږ کوم کارونه کولی سو. ډیری ملګري، ډیری دوستان، ډیری مراجعین، ډیری ځوانان، ډیری خویندې ورونه چې کله موږ ته مراجعه کوي له دغسې یو مسلې سره مخامخ دي او زه نن غواړم د دوستانو سره په ځینو مواردو بحث وکړم او هغه دوستان چې له افغانستانه بهر دي یا په ولایتونو کې ژوند کوي یا دلته موږ سره په کابل کې دي خو دې ته لاسرسی نه لري چې موږ سره له نږدې وګوري یا موږ له نږدې ستونزه حل کړو. د هغوی د ستونزو د حل او د ربړو د حل او فصل کولو په خاطر غواړم څو مورد د تاسو سره شریکم. په عام ډول او په کلیشه‌ایي ډول په نورمال ډول زموږ دوستان ځینې کړنې او ځینې چارې ترسره کوي چې زه فکر کوم دا ډېرې مناسبې نه دي. لکه هغه کسان چې اړیکې سړېږي معمولا زاریو ته مخه کوي. زه غواړم وړاندیز وکړم چې کله مو چې اړیکه د پرې کېدو په حالت کې وه، د سړېدو په حالت کې وه، د شړېدو په حالت کې وه، د له منځه تللو په حالت کې وه، کوشش وکړئ چې زارۍ ونه کوئ. ځکه د ارواپوهنې له نظره کله چې تاسو په یوه اړیکه کې د زاریو پړاو ته رسیږئ، د زاریو مرحلې ته رسیږئ، په دغه وخت کې مقابل لوری که تاسو زاریو ته مخه وکئ مقابل لوري ته سوء تفاهم پیدا کیږي. یعنی مقابل لوری وایي چې دغه کس ولې غواړي، ولې دومره شله ده، ولې دومره په اصطلاح تنبه ده، علت څه ده، دلیل څه ده. په دغسې یو مرحله کې مقابل لوري ته سوء تفاهم یا ناوړه فکر پیدا کیږي او اړیکه نور هم د سړېدو خواته، د ورانېدو خواته او د له منځه تلو خواته ځي. دویم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د ډېر اصرار، ډېر فشار، ډېر عذر و زاریو، ډېرو واسطو او ډېرو اذیتو مسله ده. یعنی کله چې تاسو اصرار کوئ یا ډېر کوشش کوئ، تاسو داسې فکر کوئ چې مقابل لوري ته دا ثابته کوي چې ګڼې ډېره راباندې ګرانه، ډېر راباندې ګرانې او زه ډېره مینه لرم. ګوره تر دې حده حتی ځینې وخت په ځینو کړنو لاس پورې کوي، مثلا لاس وهي، ځان ته خطر پېښوي یا تهدیدوي مقابل لوری ځان وزنمه. په دغسې یو مورد کې او په دغسې یو حالت کې که تاسو فکر کوئ چې ستاسو اصرار او ټینګار به مرسته وکړي، مرسته نشي کولی. زموږ په باور او زموږ تجربه دا ښیي کله چې تاسو ټینګار کوئ، تاسو اصرار کوئ، مقابل لوری اذیت کیږي، مقابل لوری له فشار لاندې راځي او په فشار کې او اذیت کې معمولا اړیکه نه جوړیږي. یعنی که تاسو په دې باور یئ چې موږ به خپله اړیکه جوړه کړو، موږ به خپله اړیکه سمه کړو، موږ به خپله اړیکه وغوړوو، په دې باور مه اوسئ. ځکه چې مقابل لوری په دغسې یو حالت کې تاسو ته تسلیمیږي نه، تاسو ته د مینې په هغه نه راځي، په نیت تاسو ته د یوه اذیت په لړ کې راځي. کله چې تاسو لږ آرام سوی بیرته درنه ځي، کله چې تاسو لږ راحت سوی بیرته درنه ځي، کله چې تاسو ته لږ امید پیدا شي چې اوس ځان ته خطر نه پېښوئ بیرته درنه ځي. او که تاسو ټول عمر غواړئ چې اصرار وکړئ او ټول عمر غواړئ مقابل لوری اذیت کوئ، فشار پرې راوړئ، په دې باور ولرئ چې له دغې اړیکې نه په هر صورت مقابل لوری د عمر لپاره پرېکړه کوي، تصمیم نیسي چې له دې کیسې نه تیر سي، یعنې له دې چربې شوروا نه تیر سي. دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د وعدې مسله ده، هغه د ډېرو رشوتو مسله ده، هغه د ډېرو نورو امکاناتو ورکولو مسله ده. مثلا وعده ورکوئ چې دا به درته وکړمه، دا به درکړمه، پیسې به درکړمه، د موټر به درکړمه، دا کار به درته وکړمه، په دنده کې به شامل کړمه، دا به درته وکړمه، هغه به درته وکړمه او دا وعدې ورته کوئ. یا ځینې وعدې ورته کوئ چې راځه بیا کور درته اخلمه، راځه له مور پلاره بېلېږمه، راځه
میرمن مې طلاق کوم، راځه دا کوم، راځه هغه کوم. دا وعدې چې تاسو ډېرې کوئ، تاسو داسې فکر کوئ چې کیدای شي مقابل وری لاسته راوړئ، اما زموږ تجارب دا ښیي چې مقابل وری شک پیدا کوي، یعنی مقابل وری ته شک پیدا کیږي او بې اعتمادي ډېرېږي چې کیسه څه ده، ولې دومره وعدې کوي، ولې دومره ټینګار کوي، حتما کومه کیسه سته. یا مقابل وری ته دا شک هم پیدا کیږي کله چې تاسو ډېر ټینګار کوئ. د افغانستان خلک ډېری له بده مرغه بدې او ترخې تجربې لیدلې دي، ډېرې ناځوانې ناخوالې ورسره سوي دي، ډېر بې اعتبارۍ ورسره سوي دي، په لویه کچه کې له سیاست رانیولې تر ډېرو وړو کچو چې هغه کورني تعاملات او کورنی ژوند ده دوی سره دوکې سوي دي، دوی ته فریب ورکړل سوی دی. یعنې اکثریت یې پرانیتي خویونه لري، یعنې شک کوي. کله چې تاسو ډېرې وعدې کوئ مقابل وری ډارېږي چې خدای مه کړه کوم جنجال کې مې ښکېل نه کړي دا کس، راځه ترې تښته او درنه تښتي. څلورم مورد چې غواړم پیشنهاد وکړم دوستانو، هغه د ثابتولو مسله ده. یعنی تاسو ډیر کوشش کوئ ځان ثابت کړئ، تاسو ډیر کوشش کوئ چې دا په اثبات کړئ، یعنی پوسټونه کوئ، خبرې کوئ، قرباني ورکوئ، فداکاري کوئ، کلیزه ډیره غټه لمانځئ، په سړکونو کې ګلونه ورته شیندئ، په کورونه په نامه اخلئ، غاټې غاټې قصې جوړوئ، د دوی په نامه تاج محل جوړوئ. دا کیسې تاسو فکر کوئ چې اوس به نو زه ثابت سم چې او دغه ته وایي مینه، که دا کار ته فکر وکړه چې که زه په تا مین نه وای، که ما تا سره مینه نه درلودی، تا سره مې اړیکه در نه درلودی، نو ما به دا کار کړی و. نه، بنان دا اوس باید تاسو ته ثابته سي چې زه واقعا له تاسو سره مینه لرم. په دې برخه کې تاسو دا کار ځکه مه کوئ چې مقابل لوري ته ډار او ویره پیدا کیږي. یعنی کله چې تاسو یو څه کوئ، یو قرباني کوئ، یا مثلا پیسې مصرفوئ، کور اخلئ، یا میرمنه واقعا طلاق کوئ، یا خاوند طلاق اخلئ، یا له مور پلار نه تښتئ، د یو چا په خاطر یو چېرته ورسره تښتئ، ولایت ته ورسره تښتئ، مقابل ورته ډار پیدا کیږي. یعنی مقابل وری ډاریږي، مقابل وری په ویره کې اچوئ، تاسې مقابل وری په ډار کې ښکلوئ. دا دې مسلې ته مو د اړیکو د سړېدو په برخه کې پامي. پنځم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د ډیرو مسیجونو، ډیرو پیغامونو او ډیو مسله ده. زه داسې کس هم پیژنم چې په واتساپ کې بلاک سوی، په ټلګرام کې بلاک سوی، په انسټاګرام کې بلاک سوی، په فیسبوک کې بلاک سوی ده، په ټولو ځایو کې چې له بسو مسیجونه کړي بلاک سوی ده. اوس یې ایمیلو ته په عامه اصطلاح کش ورکړی، تقریبا تېره اونۍ ما سره خبرې کولې 50 ایمیل یې تر اوسه ورته پورې کړي دي. نو بیا زه ورته وایم چې ښه تاسو غواړئ چې بالاخره په ایمیل کې هم بلاک کړي، په ایمیل کې خو بلاکېږئ نه، که نه په ایمیل کې به هم بلاک کړي وي، که نه هلته به هم کومه مسله درته جوړه کړې وه، هلته به هم په یو رقم له تاسو نه ځان خلاص کړی و. کله چې تاسو دا کارونه کوئ چې مقابل وري د ځان ثابته کوي، ګوره 200 مسج مې درته وکړه، ګوره 300 پیغام مې درته ولېږل، ګوره 350 ایمیل مې درته وکړل. په داسې وضعیت کې تاسو فکر کوئ چې دا به ثابته کوي چې ګڼې مقابل وری دا ومني چې اوهو دغه ته وایي مینه، زه باید اوس ورسم او دا اړیکه بیرته د سوړوالي له حالت نه د ګرمۍ حالت ته راولم. زموږ تجارب او ارواپوهنه دا وایي چې کله چې تاسو دا کارونه کوئ، مقابل لوری د کنټرول لاندې ځان احساس کوي، مقابل لوری ځان له څار لاندې احساسي، مقابل لوری داسې فکر کوي چې تعقیبېږي، کنټرول کیږي، او هیڅ انسان په ځانګړي ډول که هغه لوری نارینه همي نه غواړي چې له کنټرول لاندې راسي. شپږم مورد او وروستی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د باج مسله ده. یعنی تاسو کله چې یو چا ته باج ورکوئ، کله چې تاسو یو چا ته رشوت ورکوئ، کله چې تاسو ته یو چا ته تحفه ورکوئ، مثلا راسره وګوره پیسې در کوم، راسره وګوره دا کار در سره کوم، راسره وګوره دا کار در سره کوم، که هغه کیدای شي هغه تا تر جنسي اړیکو پورې. کله چې تاسو دغو ناوړو کړنو ته مخه کوئ دوستانو، په دغو برخو کې، په دغو کړنو کې مقابل لوری پیسې ورکوئ، مثلا ناز ورکوئ، ډوډۍ ورکوئ، نور څه ورکوئ، خلاصه امکانات ورته مساعده کوئ، سفرونو ته ورسره ځئ، هوټلو ته ورسره ځئ، دا شیان دا مصارف چې کوئ، دا هغه څه دي دوستانو چې البته تجارب دي، زموږ د مراجعینو تجارب دي، زه له اوانه نه وایم. دغه مسایل او دغه کارونه چې تاسو کوئ، مقابل لوری ځیل کوي، یعنی ځیل کوي، یو ډول لچ پیدا کوي. نو زما پیشنهاد او وړاندیز دا ده دوستانو،
که احیانا مقابل لوري تصمیم نیولی چې له تاسو نه بیل سي تاسو په هر لار او چاره تصمیم ونیسئ کوشش وکئ تلاش وکئ چې مقابل لوری بیرته خپل ځان ته رامات کړي او بیرته اړیکه کې ښکیل کړي دا کار کیدای سي ډیره نتیجه ورنکړي یعنی تر نوي فصلو کې اړیکو کې چې موږ تجربه لرو موږ له خپلو مراجعینو سره کار کړی او د ارواپوهانو تجاربو په بیلابیلو هیوادونو کې دا ثابته کړې ده دا ثابته سوې ده چې مقابل لوری یا دغه اړیکه چې په دغسې یو پړاو کې واقعي او تاسو مسجونه کوئ زنګونه وایي فشار راوړي دا نتیجه نه ورکوي او دا چې تاسو یو وارې دوه وارې 100 ځله 200 ځله مسج کوئ پیام لیږئ ایمیل کوئ او بیا هم ځواب نه درکوي دا معنا ورکوي چې مقابل لوری واقعا تاسو نه غواړي هغه یو په دریز ژبه کې یو شعر د دوستانو وایي 100 نامه نوشتم جواب ننوشتی این هم که جواب ننوشتی یا من نمی نویسی جواب است. ممنون.